السلام علیکم دوستانو، بیا هم ښه راغلاست. په دې ویډیو کې به موږ د سټیپ ارګومنټ په اړه وغږیږو. په تیره ویډیو کې موږ د سټارټ ارګومنټ او د سټاپ ارګومنټ په اړه غږیدلی وو په سینټیکس انډیکسینګ کې. نو په دې ویډیو کې به موږ د سټارټ ارګومنټ او سټاپ ارګومنټ سره سره د سټیپ ارګومنټ په اړه هم وغږیږو. نو راځو زه یو مثال لیکم چې په مثال باندې تاسو په مکمله توګه پوه شئ. مثلا زه دلته یو نیم لیکم چې دا یو نوم ده. زه غواړم چې د دغه نوم څخه 4 یا هم 15 صفر نه تر 4 پورې زه ورته وایم چې ماته دا حروف ماته پرنټ کړه، یا 15 پورې ماته پرنټ کړه. نو دا به ماته پرنټ کېږي. دلته وګورئ ماته دا 15 حروف پرنټ کړل، ځکه چې صفر نه چې کله موږ شروع کړو تر 4 پورې، نو 0 1 2 3 4 نو 15 عدد کېږي. نو 15 حروف موږ ته د دې کلمې څخه یا د دې سټرینګ څخه پرنټ کوي. نو که چېرته موږ وغواړو دا د سټیپ ارګومنټ په استفادې سره ولیکو، نو هغه داسې لیکو چې د پرنټ فنکشن په منځ کې نوم لیکو. د نوم نه وروسته زه ورته وایم چې ماته د 0 نه تر 4 پورې حروف پرنټ کړه. او دغه یو چې دا د سټیپ ارګومنټ ده. سټیپ معنا ده مرحله په مرحله، یعنی هره مرحله یو مرحله ماته بلابل یعنی په یو لاین کې ماته پرنټ کړه. نو زه دغه کمنټ کوم. نو که چېرته دې او دې ته فکر وکړو، نو دا دواړه یو شان پرنټ کېږي. نو زه به دا اوس په لاره واچوم دا پروګرام. دلته وګورئ ماته یې 4 پرنټ کړل. نو موږ بلکې په 15 حروف پرنټ کړي وو، دې کې موږ 4 پرنټ کړل. نو ځکه موږ ته یو حرف کم شو. نو دا ستاسو د پوهې لپاره ما داسې کار وکړ. نو دغه سټیپ ارګومنټ که تاسو وګورئ، نو یو حروف د دې ځای نه څخه راواخیسته، دلته موږ ته پرنټ کړ. نو که چېرته زه اوس وغواړم او ورته ووایم چې ته ماته د سټیپ ارګومنټ په استفادې سره دغه نوم چې کوم ده دا ماته یو حرف پرنټ کړه، یو مه پرنټ کوه. زه ورته وایم چې ته ماته 4 حرفه پرنټ کړه. 4 حرفو کې کالن به واچو، د کالن نه وروسته یو بل کالن به هم اضافه کوو. د دې 2 کالنو ترمنځ به هېڅ شی موږ نه لیکو. هغې نه وروسته به موږ ورته ووایو چې ته سټیپ 2 سټیپو کې یو پرنټ کړه ماته. 2 سټیپ اخله، مثلا 2 حروفو کې یو حروف اولنی پرنټ کوه او دویم یې پرېږده. نو دا برنی به زه کمنټ کوم. نو وری به شو به ګورو چې دا موږ ته څه شی پرنټ کوي. ښه، نو دلته ما ورته ویلې چې ته ماته 4 حروفه پرنټ کړه، خو دلته ما 2 سټیپ مې ورته 2 ورکړ. نو ځکه ماته دلته 4م چې کوم راځي وای ده، نو ماته یې وای پرنټ کړ. نو زه باید چې دلته ورته ووایم چې نه 0 نه تر 100 پورې ماته پرنټ کړه، 4 پورې ماته پرنټ کړه. او سټیپ ارګومنټ چې دا 2 د 2 یعنی اول پرنټ کړه، دویم پرېږده. نو دلته به اوس وګورو چې موږ ته څه شی پرنټ کوي. دا وګورئ په 4 کې چې دا یعنی په دې حروفو کې یو پرنټ کړه، یو پرېږده. نو ان یې پرنټ کړ، ا یې پرېښود، او ا یې پرنټ کړ، زیډ یې پرېښود. نو دا ده موږ ته نتیجه راکړه. که چېرته زه ورته وایم چې نه 0 نه تر 15 پورې، نو دا به ماته اوس 3 حروف راکوي. دا وګورئ یو حروف یې پرنټ کړ، یو یې پرېښود، یو یې پرنټ کړ او یو یې هم پرېښود. نو په دې طریقې سره تاسو کولی شئ چې د سټیپ ارګومنټ څخه استفاده وکړئ. که چېرته زه اوس ورته ووایم چې نه ماته 3 پرېږده، یو پرنټ کړه، نو زه به دلته د سټیپ ارګومنټ کې 3 لیکم. نو هغې نه وروسته یو به ماته پرنټ کوي او 2 به پرېږدي. نو راځئ دا پروګرام په لاره واچوو دوستانو. دلته وګورئ ان یو اولنی حروف شو، بیا آی ای زیډ، دا 2 دانې نور شول چې 3 کېږي. نو په دې 3 کې ان ماته پرنټ کړ، نو دې خواته یو یې پرنټ کړ، دلته 2 نور نشته ده، نو هغوی نه هم صرف نظر کړی ده. نو دلته وګورئ ماته یې 2 حروفه په پرنټ کې راکړي دي. اوس که چېرته زه وغواړم چې همدغه نوم زه په ریورس ډول سره پرنټ کوم،
نو د دې په خاطر چې زه دا په ریورس ډول سره پرنټ کړم نو زه به همدغه نوم ولیکم او د هغې نه وروسته به زه همدې سټپ ارګومنټس په استفادې سره زه ورته وایم چې ته ماته څو حروفه پرنټ کړه مثلا 4 حروفه راته پرنټ کړه او دلته په دې منځ کې ورته چې نه لیکو ځکه که چېرته موږ دلته چې شی ولیکو نو بیا موږ ته څه شی نه شو کوي نو د دې په خاطر زه ورته وایم چې ته 4 حروفه ماته پرنټ کړه او بل ماته دا ریورس پکار ده نو مخکې ویډیو کې موږ ویلو چې موږ کله حروف ریورس پرنټ کوو نو ماینس یا منفي څخه په استفادې عدد لیکو یعنی منفي 1 زه اخري نه شروع کوم یعنی وای نه شروع تر اینه پورې داسې ماته پرنټ شي نو زه اوس منفي 1 مې ولیکه منفي 1 منفي 2 دا وای چې دا منفي 1 ده زد منفي 2 ا منفي 3 آی منفي 4 او ان منفي 5 نو دا به ماته 4 حروف مې ورته ویلي 4 تر زیډه پورې به راځي نو راځي چې دا د پروګرام په لاره واچو دغه بل پرنټ فنکشن به زه کمنټ آوټ کوم نو اوس به وګورو چې موږ ته څه پرنټ کوي نو تاسو وګورئ دلته ماته دا کوم نوم چې ما لیکلی و دی ماته په ریورس ډول سره پرنټ کړ که دلته مو پام شوی زما دا کوم نوم چې ده دا یې موږ ته 15 حروفه لیکلي دا د دې په خاطر ځکه چې دلته عدد چې دا په انډکسنګ کې د 0 نه شروع کېږي نو 0 نه تر 4 پورې که موږ دا عددونه حساب کړو نو 15 کېږي دلته دا حروف هم 15 دي نو ځکه یې 15 حروف پرنټ کړي دي که چېرته موږ دغه 4 بیخي ونه لیکو نو بیا هم موږ ته ټول نوم پرنټ کوي دا وګورئ که چېرته زه اوس وغواړم هلته درې حروف یعنی 0 نه تر 3 پورې پرنټ کړم نو دا به اوس ماته یو توری کمیږي نو وای حروف د دې ځای څخه ورک شو نو هیله لرم چې د نننۍ ویډیو څخه مو چې کنسپټ اخیستی وي نو که ویډیو مو خوښه شوي نو د خپلو ملګرو دوستانو سره یې شریکه کړئ